چې ما ورته یې ونه کړو نو څوک به یې کوي، چې ما ورته تغییر رانهولو څوک به یې راولي. راځئ نور په ټیټه سترګه څه شي ته ونه ګورو، راځئ نور هر چا ته په ډېر سپک نظر ونه ګورو، راځئ نور ځان ته په سپک نظر ونه ګورو. خدای عقل را کړی ده، خدای سترګې را کړې دي، خدای تصمیم را کړی ده. بالاخره یوه ورځې به مرو، تر هر ورځې مرګ یوه ورځې مرګ ښه ده، تر هر ورځې ژړا یوه ورځ ژړا ښه ده، تر هر ورځې غم یوه ورځ غم ښه ده. راځه شروع یې کړو، دا چې څنګه شروع کوو، څنګه مخکې ځو. انشاءالله زموږ ستاسې دغه پړاو، دغه جرني به ورځ تر بلې د موږ تاسې په تجربو، د موږ تاسې په اوسني غمو، زموږ ستاسې دغه ناکامي وي چې لوېدلي یو بیا راجګ شوي، لوېدلي یو بیا راجګ شوي، اوس بیا ولاړ یو چې یو طرف ته حرکت وکړو. دغه تجربو او د علماو، د ساینسپوهانو، د نړۍ د ټولو پرمختللو خلکو د تجربو په رڼا کې به مخته ځو. کېدای شي زما خبرې دومره جالبې تاسې ته نه وي، لیکن زه غواړم یو پوښتنه له تاسو وکړم، له تا یې وکړم، له تا یې وکړم، هر څوک چې دا ویډیو ګوري، زه غواړم یوه پوښتنه له تا وکړم. آیا دغه تکراري ژوند نه نور ستړی نه یې؟ آیا دغه هره ورځ چې تحقیر کېږي، دغه هره ورځ چې تصمیم بدلېږي، دغه هره ورځ چې ورو ورو بله بدلېږي را بدلېږي، له دې نه ستړی نه یې؟ که نه ستړی. زه غواړم دغه سوالونه له ځانه وکړه. راځئ نور بدل شو، راځئ نور یو نوی فکر وکړو. دغه کم جال کې چې راګیر یو، دا جال وشکو. دغه کم جال چې زموږ کلونه د پرمختګ لاره نیولې ده، دا پرېږدو. خپل وړه لاسته راوړنه ولمانځو، خپله وړه لاسته راوړنه باندې ډېرې غټې چکچکې وو، په خپل واړه فکر باندې چې ما ورته یې بولو، له نړۍ سره یې باید مقایسه کړو. تر څو زما ستا دغه مړ زمری یا دغه ویده زمری چې په سینه کې پروت ده یا په فکر کې پروت ده او په غوټو شي د خپل هدف طرف ته. ډېره سخته ده چې کله غواړې ښار ته لاړ شي او د موټر پیسې در سره نه وي. ډېره سخته ده چې کله غواړې د چا سره مرسته وکړې، لیکن د مرستې دپاره د چې په جیب کې نه وي. دغه فرصت یا دغه سیمینارونه یا دا خبرې کېدای شي زه به یو وسیله یم چې دا خبرې اوس ته زما اورې، مګر زه په دې مطمئن یم چې ته تر ما 10 چنده ښه یې. زه په دې مطمئن یم چې ته تر ما 10 چنده په اراده کې، په فکر کې، په زغم کې، په استعداد کې تر ما ښه یې. کېدای شي زه به خدای تعالی د همدې لپاره پیدا کړی یم چې تذکر یو بل ته ورکړو، ځان تنها مه پرېږدئ، راځئ یو بل ته لاس ورکړو، راځئ کښېږدو. زما به همدا لوسه نه به شم کولی چې نور کار وکړم، نه به شم کولی چې همدا به مې له وسه کېږي چې یو څه مطالعه کړم، یو څه ووایم، تاسو سره یې شریک کړم. همدا به مې له وسه کېږي یو چېرته سیمینار ته لاړ شم، بل چېرته وګورم او تاسو سره شریک کړم. کېدای شي مشکلات به ډېر زیات پکې وي، زما په خبرو کې، زما په ادا کې، ځکه زما پښتو متاسفانه ډېره صافه نه ده. زه هڅه کوم چې ډېرې صافې پښتو خبرې وکړم، مګر راځئ مخته سره لاړ شو او لاس ورکړو یو بل ته په هره برخه کې، په هر نظام کې، په هر ډګر کې. نړۍ باید ګوته په غاښ. زما او ستا عمر کېدای شي چې معلوم نه ده، خو فکر وکړه چې 40 کاله ما ته ژوند کوو، دا 40 کاله باید ما ته داسې کار وکړو چې نړۍ باید ګوته په غاښ شي. تو باید پیسه داره شي، زه باید پیسه داره شم، زما ستا ورور، خور، ملګری، انډیوال، ملک باید پیسه داره شي. زه نه غواړم چې له بلې زاویې خبرې وکړم. موږ غواړو څنګه پیسې پیدا کړو، څنګه کاروبار پیدا کړو، څنګه مخکې لاړ شو. بس تیار. ګورئ زموږ فکر دونه وړ شوی ده، دونه کوچنی شوی ده، سوشل میډیا نه یې راواخله. دومره زړه م بدېږي، دومره م زړه خرابېږي چې په یو لایک او په یو کمنټ باندې خفه یو، په یو ریپلی باندې خفه یو. نو کله چې زموږ فکر په همدې کې نښتی ده، په همدې خفه یو،
تقاضا له نورو نه لرو، خپله هېڅ کار نه کوو، خپله هېڅ چاته فداکاري نه ورکوو، له چاته احترام نه وړاندې کوو، له خلکو نه یې غواړو، نو څنګه به تا ته درکړي؟ راځئ پرېږدئ چې نور یې نه کړي، راپرېږده موږ ته چې نور په نه سترګه وګوري، بیا د بې معاف چې بیخي راته دې نه سړي زمن ووایي، مګر بس ده نور له صفر نه یو ځای حرکت کوو. مګر دا خو مه کوه چې ته وروره ګله د ځان دپاره هم څه تصمیم نه نیسي. زه غواړم ته د ځان دپاره تصمیم ونیسي. زما او ستا غټ هدف دا وي چې باید له ملکه ووځو. ووتې بیا څه کوو؟ بس کار کوو، پیسې ګټو. نه، خپل واک ته، خپل ملک ته، خپل خلک دی، خپل 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 بزنس ته باید خپله لاس کې ونیسو. زما خبرې ما مخکې درته چې کېدای شي سمې نه وي، په ډېر ادبي لحاظ به نه وي. ما په تېره ویډیو کې، په را روانو ویډیوګانو کې ما تاسو ته ډېر بحثونه کړي دي. انشاءالله زموږ استاد صاحب به څه ورته وایي، قدم په قدم مخکې ځو. مګر زه غواړم په شروع کې صرف نورې خبرې پای ته رسوم، فقط دا وایم چې د ژوند غټ اهداف ته ته څنګه لاسته راوړی سې، څنګه تصمیم دې ورته نیولی ده، فقط ما ته دا ووایه. یا له ځان سره فکر وکړه څنګه لاسته راوړی شي، کومې ستونزې دې په مخ کې دي، کوم مشکلات دې په مخ کې دي، دغو مشکلاتو لیست ونیسه او کار ورته وکړه د حل لپاره. تنهایي ته مه کوه، په ګډه یې کوو، مخکې ځو. مننه کوم د نورو ویډیوګانو په تمه اوسېږئ. سلام علیکم.